السلام علیکم ملګرو، عبدالرحیم حلیمي مې نن د یو ښکلی اپلیکیشن راوړی. تاسو به تملیل کتلی وي د کلکولیټر ماشین، مطلب د کلکولیټر ماشین لاک. تاسو به هغه لیدلی تملیل ملګرو. څومره کلکولیټر ماشین لاک تاسو ته ښایم چې هغه کلکولیټر د یکدم صحیح کلکولیټر ښکاري. هغه د بره نه څوک نه پېژني. تاسو خپل مطلب څه پرسنل شی لرئ هغه پکې تاسو لاک کولی شئ. عکسونه لرئ که ویډیوګان لرئ هغه تاسو لاک کولی شئ. زه درته ښایم ملګرو. د دې اپلیکیشن تاسو ضرورت وي تاسو به یوټیوب کې لاندې زموږ ویډیو لاندې به تاسو ټګ ورکړئ. تاسو هلته تاسو به ډسکرپشن ایریا خوشي کوئ. تاسو هغه لینک باندې کلیک واخلئ او ډایرکټ پلی سټور ته راشئ او د پلی سټور څخه به تاسو ډاونلوډ کړئ. ملګرو راځئ اپلیکیشن ته ورځو. ملګرو دا اپلیکیشن چې خوشي کوئ تاسو سمپل تاسو ګورئ دا د کلکولیټر په شانتې ښکاري. تاسو ګورئ ما دا راخوشي کړ. تاسو به اوکې باندې کلیک واخلئ. تاسو سکرین ته ګورئ، زما د موبایل سکرین ته تاسو په اوکې باندې کلیک واخلئ. تاسو ګورئ زه دلته هر شی تاسو ضرب ورکوم یا جمع ورکوم تا جمع کېږي. تاسو ګورئ اته جمع څلور مساوي. تاسو ګورئ مطلب دا خو د کوټه مطلب دې باندې تاسو هر شی تاسو جمع کولی شئ. مطلب تاسو ګورئ زه دلته یو لاګ ورکوم ملګرو. تاسو ګورئ یو دوه درې څلور دا ما لاګ ورکړو. تاسو به مساوي باندې به کلیک واخلئ. تاسو به اوکې کوئ. تاسو به بیا یو دوه درې څلور بیا په مساوي باندې لاندې کلیک واخلئ. تاسو کلیک واخلئ. تاسو ګورئ تاسو ته داسې ایریا خوشي کېږي. تاسو به دلته جیمیل به غواړئ. تاسو ګورئ دلته موږ ته جیمیل راغلی. تاسو به د باندې سکپ کړئ. تاسو لرې کړئ. تاسو ګورئ تاسو ته دلته ایره داسې خوشي کوي. دلته د ویډیو ایره ده، د فایل ایره ده، د فوټو ایره ده. تاسو ګورئ زه به فوټو باندې سمپل کلیک واخلم. تاسو سمپل فوټو باندې کلیک واخلئ. فوټو فایل باندې تاسو به دغه باندې به کلیک واخلئ. په دغه باندې چې کلیک واخلئ تاسو ګورئ تاسو به د ګلري هغه راشي. تاسو ګلري نه د هر شي نه تاسو هغه کول غواړئ. تاسو مطلب ویډیو واخلئ، هر شي اخلئ تاسو اخیستلی شئ. تاسو ګورئ زه به سمپل په تصویرانو باندې کلیک واخلم. تاسو ګورئ زه به د تصویر د ګلري نه لاک کړم. تاسو اوس ګورئ ما یو تصویر باندې ټیک وکړو. تاسو ګورئ سمپل په تاسو په دغه اپشن باندې کلیک واخلئ. په دغه چې کلیک واخیستلو تاسو ګورئ دا تاسو تصویر به لاک شو. تاسو ګورئ زموږ دلته تصویر لاک شو. هماغه تصویر ته وګورئ دلته زموږ لاک ته راغی. سمپل طریقه ده. سمپل ملګرو سمپل طریقه ده. تاسو ګورئ دا خو ما ویډیو هغه مطلب ویډیو هم همداسې مطلب تاسو هغه کولی شئ لاک کولی شئ او اډیو وي تاسو سره هر شی تاسو لاک کولی شئ. تاسو سمپل تاسو غواړئ که د موبایل سکرین نه تاسو کوم ایپ یا ګیم لاک کړئ تاسو هغه هم لاک کولی شئ. تاسو سمپل په دغه اپشن باندې کلیک واخلئ. په دغه تاسو ته 3 ډاټ ښکاري دا په دغه باندې کلیک واخلئ. 3 ډاټ باندې چې کلیک واخلئ ایپ لاک دلته تاسو ته ښکاري. دا په ایپ لاک باندې به کلیک واخلئ. په دغه ایپ لاک باندې چې کلیک واخیستلو کوم نشان چې تاسو در کوم په هماغې باندې هماغسې تاسو ټیک واخلئ. تاسو ګورئ ما په ایپ لاک باندې کلیک واخیستلو. تاسو ګورئ دا ما آن کړو. تاسو ته به دلته داسې انټرفیس کې تاسو به څه مطلب آن کوئ هغه به آن کولی. دا آف دی. تاسو ګورئ زموږ کلکولیټر زه به دا آن کړم. تاسو به هم آن کړئ. دا دې ته به تاسو دلته راشئ. تاسو که هر یو فایل تاسو لاک کول غواړئ هغه لاک کولی شئ. تاسو ګورئ زه به خپل تاسو ګورئ زه به خپل مطلب پلی سټور لاک کړم. تاسو پلی سټور باندې ټیک واخلئ. تاسو ګورئ په دا ستون نښه پکې راغله. دا زموږ پلی سټور چې دی کوم دا لاک شو. تاسو ګورئ زه به دا داسې هغه لرې کړم. مطلب تاسو ګورئ زه به بیرته راوځم دې څخه. تاسو ګورئ زه به دلته غلط مطلب کوډ ورکوم هغه کوډ به نه خلاصېږي. تاسو ګورئ دا نه خلاصېږي. تاسو ګورئ زموږ په دې هغه باندې مونږ خو دلته کوډ ورکړی یو دوه درې څلور. تاسو ګورئ کوډ ورکولو سره تاسو سمپل طریقه باندې کولاویږي. تاسو ګورئ دا اوس تاسو دا اوس پلی سټور درښایم چې څنګه تاسو مطلب دا لاک شوی دی زموږ پلی سټور. تاسو ګورئ دا څنګه به خلاصوئ. تاسو ګورئ زه دلته راغلم زه خپل سکرین صفحې ته. تاسو ګورئ زما سکرین صفحې ته ګورئ. تاسو زه به پلی سټور ته ورځم. پلی سټور تاسو ګورئ پلی سټور ته هم لاګ ورکړل شوی. تاسو ګورئ زه به غلط هغه ورکوم. دا نه خوشي کېږي. تاسو وګورئ دا نه خوشي کېږي. زه به دا کټ کړم. تاسو ګورئ یو دوه درې څلور. تاسو ګورئ زموږ پلی سټور خوشي شو. ملګرو همدغه شان تاسو هم په خپل ګلري شیانې کوم سکرین هغه تاسو لاک کولی شئ. ملګرو مننه. که زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي زموږ چینل به سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د غنټې نشان په حال باندې کلیک کړئ. او که زموږ فیسبوک پیج ته هم نه یې تللی زموږ فیسبوک پیج سره هم فالو کړئ او لایک هم کړئ در سره او شیر کول هم در سره مه هېروئ. ملګرو سره شیر کړئ ضرور.